تازه خبر امریکا پر طالبانو باندې د سختو بندیزونو خبرداري ورکړې. امریکایي سناتورانو تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ جزیات په ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. امریکایي سناتوران وايي په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې باید بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند د سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې د یوې طرحې وړاندیز کړی چې په افغانستان کې پر طالبانو او په ټولو هغو هیوادونو باندې چې د دغې ډلې ملاتړ کوي باید بندیزونه ولګول شي. په دغه وړاندیز شوې طرحه کې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې قانون، د افغانستان څارنه او ځواب ویونه نومول شوي طالبان پکې په ترهګرۍ، د مخدره توکو په قاچاق او د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي. د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لوړپوړي غړي جیم ریش چې په دې طرحه کې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مشري کوله د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان څخه په بیړه او غمیزه زیږیدونکې توګه وتلو په اړه د ولسمشر جو بایډن د تصمیم زیږنده مهمې مسلې ارزونه کوي. د دغې وړاندې شوې طرحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید د 2000 لومړي څخه تر 2020 پورې د طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ، د طالبانو په یرغل کې د پاکستان ونډه چې د افغانستان د حکومت د سقوط سبب شو، او د پنجشیر په ولایت کې د مقاومت په جبهې باندې د یرغل په ترڅ کې د طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په هکله خپله ارزونه کانګرس ته وړاندې کړې ده. سناتور ریش سنا ته د دې طرحې د وړاندې کولو پر وخت وویل چې د افغانستان څخه په بیړه د وتلو په هکله د جو بایډن د تصمیم ارزونه به دوام ولري. هغه وویل ناڅرګند شمیر امریکایان او د هغوی افغان متحدین په افغانستان کې پرېښودل شوي او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. جمهوریت غوښتونکي وکیلان هڅه کوي داسې وښيي چې ولسمشر جو بایډن د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې د پوځ د لوړپوړو مشرانو او منصبدارانو سپارښتنې له پامه غورځولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.